زخمی سرتیري لیکلي د آینده 2 کاله کې افغانستان په څه حالت کې ګوري. په آینده 2 کالو کې ما په دې باندې څو ځلې تبصره کړې ده چې که افغانستان په دغه رقم رواني نو مثبت خواته نه ځي. که چېرته تغییر پکې راشي نو مثبت خواته به روان شي. تغییر دا دی چې قانون اساسي ضرورت دی، مکاتب خوشي کول ضرورت دی، خلکو ته رجوع ضرورت دی، لویه جرګه راغوښتل دي، حکومت د نگران حالت نه ایستل دي او د خلکو خبرو ته غوږ نیول دي، د اقتصادي ستونزو مشکل حلول دي، نړۍ سره ښه روابط جوړول دي تر څو خلک ته کار پیدا شي او که دا کارونه وکړل بیا دا نظام پایدار پاتې کیږي. اما که چېرته دغه کارونه ونه شي په دغه اوس چې کوم حالت کې روان دی چې صرف ملایزم دی او هغه په کار نه پوهېږي، یو یې په کار نه پوهېږي. دا اوس ماته بالکل ثابته شوې ده چې په کار نه پوهېږي. چې که په کار پوهېدلی چې سړي ته زنګ راشي مشکل قضایا دومره لوی نه دي. یعنې قاضي ته یې وایي قاضي په کار نه پوهېږي، رئیس ته یې وایي رئیس په کار نه پوهېږي، استخباراتو والا ته یې وایي استخباراتو والا په کار نه پوهېږي. حیران پاتې کېږي دا نظام دی چې څه رقم مخکې روان کړی دی، کوم خواته یې وړي. که دی ځان کې بدلون رانه وړي دا 4 کال پوره دی، 5 کال نه پس د دی خبره کاږي خواته ځي او بیا افغانستان خدای ناخواسته بیا د کورني جنګ خواته وړي دی. اما چې نړۍ نه غواړي او بدلون غواړي نو ممکن دی چې بدلون راشي. په 1 کال 2 کالو کې بدلون را روان دی او د دغه حالت نه به افغانستان وځي او مخ په مخ دغه به پرمختګ به ځي. ځکه چې په دې رقم سره چې دا څوک ناست دی او مکاتب یې بند کړي دي، دنیا سره مراوده نه غواړي، تلویزیونونه یې بند کړل، د خلکو اواز یې بند کړ، فکر کوي چې په دې سره به نظام دا شي. په اواز بندولو باندې نظام نه قایمیږي. ته د خلکو ستونی بند کړه وایي چې امن دی، دا خو امن نه دی. ته باید دا جرأت پیدا کړي چې اواز واورې ځواب یې ورکړي او کوم ستونزه چې هغه حل کړي. کله چې ته ستونزه واورې حل یې کړي په نامه د ام ام ورور راته خپل کومنټس کې لیکلي ښارونو کې ټولې اډې جوړې شوي د مافیاو له خوا نه. هر څوک چې هر چوک کې اډې دي ډرایورانو نه لاره ورکه ده. دا خبر خو تر اوسه تایید شوی نه دی ماته، ځکه زه روزمره تماس کې یم، دوستانو سره خبرې کوم. د داسې یو موضوع اجازه خو لا تر اوسه نه ده ورکړل شوې چې چوک چوک کې به اډې او دغه دا مسله فکر کوم چې دقیقه نه ده، صحیح نه ده. یو بل ورور په نامه د نو پین نو گین یعنی چې درد نه څه لاسته نه راځي دی نوم ځان ته ایښی دی. ده لیکلي دي چې فاطمي صاحب د طالبانو رسمیت پیژندلو ته نړیوالو کوم شرایط ایښي دي او په رسمیت پیژندلو یې د وطن په تاوان ده. نه، رسمیت پیژندنه خو په هیڅ صورت د وطن په تاوان نه ده، د وطن په ګټه ده او بې له دې نه د نړۍ سره اړیکې نه جوړېږي. د نړیوالو چې کوم شرایط دي مخکې مې تاسو ویلې چې هغه د افغانستان د ملت شرایط هم دي او همدې لپاره موږ همدا چغې وایو چې د دنیا نه منې خپل د خلکو خو ومنه. هغه دا دی چې لویه جرګه راوغواړه، خلکو ته رجوع وکړه، د خلکو آواز واوره. دا دغه دی. د تعلیم دروازه خلاصه کړه. د ښځو باندې د قیودات لګولي دي، د مکتب نه دي ایستي، د کار نه دي ایستي دي. د آینده زمونږ نسل زمونږ خویندې به چېرته ډاکټر ته ځي؟ پاکستاني ته ځي شرم نشته، ایراني ته ځي شرم نشته، خو خپل په افغان خور ته به دا بندوي. مکتب دروازه دې بنده کړې، قانون اساسي نه ورکوي، نظام په نگران حالت کې په یو کتاز روان دی چې ملای په سر کې نه په نظام کې نه پرېږدي.